د اشرف غني د لوړې مراسم څنګه شول؟ امریکایان څه غواړي و اشرف غني سره روان کړي؟ ګرانو لیدونکو السلام علیکم. څو ورځې وړاندې افغان ولسمشر محمد اشرف غني یو فرمان صادر کړ او د لوړې مراسمو د چمتووالي لپاره یې یو ځانګړی کمیسیون جوړ کړ او د پنجشنبې ورځ د ولسمشر د لوړې د ترسره کولو لپاره وټاکل شوه او ګڼو بهرنیو میلمنو ته هم بلنه ورکړل شوه. د قانون سره سم منتخب ولسمشر د نتایجو له اعلان یوه میاشت وروسته لوړه کوي، خو غني غوښتل د امریکا او طالبانو تر تړون وړاندې د لوړې مراسم وکړي او لامل یې دا ښودل شوی و چې یو خو د عبدالله د موازي حرکتونو مخه ونیول شي او د هغه د اجرا ریاست د لغوې فرمان صادر شي، او بل لامل یې دا ښودل شوی و چې ټاکل شوي د امریکا او طالبانو ترمنځ له تړون وروسته تر لسو ورځو دننه بین الافغاني مذاکرات پیل شي او ولسمشر غني غوښتل چې د نوي منتخب حکومت له لارې دغو مذاکراتو ته له یوه درې سره ور وړاندې شي چې همدا غوره لاره هم وه، خو داسې معلومات ترلاسه شول او د رویټر خبري اژانس له قوله چې واشنګټن د زلمي خلیلزاد په وسیله له اشرف غني وغوښتل چې د لوړې مراسم وځنډوي او لامل یې دا ښودل شوی و چې ښایي د لوړې مراسم د سولې په پروسه کې خنډ پیدا کړي. بلخوا د ثبات او همپالنې مشر عبدالله هم ویلي و چې راتلونکي پنجشنبه به په سپېدار ماڼۍ کې د لوړې مراسم ترسره کړي، خو داسې معلومات ترلاسه شول چې زلمي خلیلزاد عبدالله ته ویلي چې د لوړې مراسم دې وځنډوي او د موازي حرکتونو د لاس واخلي. دوی به اشرف غني دې ته حاضر کړي چې 15 ورځې د لوړې مراسم وځنډوي. په هر حال تازه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یوه اعلامیه خپره کړې او ویلي دي چې له افغان حکومت مننه کوي چې د لوړې مراسم یې وځنډول، خو دا نه دي ویل شوي چې دغه مراسم څومره ځنډول شوي. په هر حال موږ د سولې لپاره د هر اقدام هرکلی کوو، خو دا چې هر څه د امریکا په فرمایش کیږي د شرم خبره ده. په هر حال تاسو دغو ټولو مهمو موضوعاتو ته په کتو د دغې مهمې موضوع په حق له نظر لرئ، خپل نظرونه هم راته په کومنټ کې ولیکئ. که زموږ ویډیو مو خوښه شوې وي ضروري لایک کړئ. تر بلې ویډیو مو پاله او بخښونکي خدای سپارم. د الله په امان.